اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا زه خپله خوش قسمتي ګڼم چې محمد اقبال بهلول مروت صاحب چې نن سبا د تصوف یوه لویه نامه ده د تصوف په شاعرۍ کې، نو هغه ما سره ناست دی، نو زه به هغه سره څو خبرې کوم، تپوسونه به ونه کوم د تصوف باره کې، د شاعرۍ باره کې. نو خدای دې وکړي چې دا د پښتنو په ګټه تمام شي او هغه اورېدونکي چې هغه تصوف سره مینه لري نو هغې ته به څه فایده ورسي او څه ګټه به ورته حاصله شي. بهلول صاحب، اول به زه تاسو نه دا تپوس وکړم چې تاسو لنډ شان په تصوف باندې رڼا واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. منګل صاحب، زه تاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو ما ته دا موقع په لاس راکړه او زه مو دومره جوګه وګڼم چې د ما خبرې د ما کوم د تصوف سره محبت ته مینه ده، هغه د مطلب دا ده د ما خوږه ملګرو ته د تصوف مینانو ته پیښې کړم. زه خو جان دومره جوګه نه ګڼم. تاسو مخکې یوه خبره د محمد ګل منصور انټرویو چې کړې وه، هغه زه تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې زه مطلب دا ده د تصوف سره، روحانیت سره، فکر سره د ما وابستګي دا د کریم رب لویه عطیه ده. او زه یو مختصر غوندې اول تعارف کول غواړم. ما نام محمد اقبال ده، لکي مروت سره تعلق لرم، په کومان ده. شعر و ادب زما عنوان ده او مینه محبت زما ایمان ده. او خلک هم دا توقع لري چې موږ د مینې محبت شاعران اسې مطلب دا ده چې د مینې محبت پیغمبران وي. او بیا د تصوف شاعري خو د انسان هغه وجداني کیفیاتو ته مطلب دا ده د روحاني مثالي علم خبرې کوي چې هغه انسان لا شعوري طور باندې اکثره وابسته وي. تاسو ته پته ده چې انسان اونس نه مشتق دی. اونس معنی کېږي محبت. تصوف د اونس زما په نظر چې عملي صورت ده. اونس په درې صورتونو کې ده: محبت، عشق، مودت. حمزه بابا تاسو کتلی ده چې فرمایي چې انسان درې عنصرونه تخلیق شوی ده: حیوانیت ته، ملکیت ته او انسانیت ته. حیوانیت عنصر په وجې د انسان تعلق دنیایي زندگی سره ده، مور سره، پلار سره، ورور سره، یاران دوستان سره کوم تا تعلق، کوم نسبت ته، دا د حیوانیت عنصر په وجې ده. ملکیت عنصر په وجې تا تعلق اخروي زندگی سره ده، لکه مرشد سره تعلق ته، امام سره تعلق ته، رسول پاک سره تعلق ته، الله وحده لا شریک سره کوم تعلق ته، دا د ملکیت عنصر په وجه باندې ده. الله دا نه غواړي که چېرې تا باندې د عنصر حیوانیت غالب شي نو ته به کټ مټ حیوان جوړ شي. الله منشا دا نه ده چې ته حیوان جوړ شو. او که په یو انسان د ملکیت عنصر غالب شي نو هغه به کټ مټ رهبانیت ته لاړ شي او ترک دنیا به وکړي. الله منشا دا نه ده چې ته ملک جوړ سه. الله منشا مشیت دا چې ته انسان جوړ سه. اوس د ملکیت او د حیوانیت عنصر چې کوم بیلنس پیدا کولو ده چې انسانیت معراج ده، هغه یو بهترینه وسیله چې ده هغه تصوف ده. او تصوف د تزکیه نفس د انسانیت د معراج ته رسېدلو دپاره هغه بهترینه وسیله ده چې چې د تعصب، هغه که د مذهبي تعصب ده، که لساني تعصب ده، که قومي تعصب ده، هیڅ عمل دخل نشته ده. مطلب دا تصوف د انسان هغه اقدارو لاګو کولو، ترویج کولو او ارتقا نامه ده چې د نفرت هیڅ صورت نشي کېدلی. نو په تصوف باندې اهل تصوف او ناقدین تصوف ډېر بحثونه سوي دي. او مطلب دا ده چې کوم د ناقدین تصوف دي هغو دا متروک په خاص کر په دغه دور چې متروک ګڼلی ده، ځکه چې دوی وایي چې تصوف انسان مطلب دا د ترک دنیا ته مجبوره کوي. خو تصوف چې کوم ده دا د یو تحریک نام ده. عمراني معاشره چې درې صورتونه دي. مطلب دا د ساینس، ټیکنالوژي او فلسفه او تصوف. ساینس او ټیکنالوژي موږ منکر نه یو. ساینس ټیکنالوژي د تخلیق کائنات، ارتقاء کائنات، تسخیر کائنات خبره کوي. او فلسفه چې کوم ده د کائنات سره د انسان کوم ربط ته، کوم نسبت ته، کوم تعلق ته هغه بیانوي. او تصوف چې کوم خالق کوم ربط ته، کوم تعلق ته، کوم نسبت ته هغه بیانوي. یعنی د موږ په نظر تصوف اصل ده او فلسفه د مثل ده او ساینس چې ټیکنالوژي کوم ده هغه اختفیلي ده. نو دا یو بل سره تړلي دي. تصوف د مذهب
د مسلک محتاج نه ده. او بهلول صاحب ډېر ښه رڼا دی واچوله په تصوف باندې. خو د تصوف چې کوم اصطلاحات دي لکه طلب شو، شوق شو، رضا، منش، په دې لږه خبره وکړه چې دا زمونږ د اورېدونکي په دې پوه شي. لازمي خبره ده داسې ده منګل صاحب چې تصوف یو نظري تصوف ته، یو بصري تصوف ته. یو نظري تصوف نظریه تصوف ته، یو بصري طرف تصوف ته چې پریکټیکلی مشاهداتي تصور ده تصوف ته. تصوف تاسو طلب خبرو وکړه. تصوف چې اول معیار چې کوم د طلب جوړیږي، طلب او خواهش چې ډیر باریک فرق ده. طلب هغه ته وایي چې درې کیفیتونه وي، یعنی طلب بنیاد صحیح ده، هغه وجود سچایي ده، او کمال چې کوم ده صحیح ده. چې دا درې کیسې په پیدا شي خواهش نه طلب جوړ شي، او چې طلب جوړ سره کائنات فرمایي من طلبني فقط وجدني، چې چا چې دا کیفیتونه پیدا شي د طلب چې نو هغه په وجد کې بدل شي، هغه مقام ته ورسیږي. نو طلب چې کوم انسان چې پیدا کیږي هغه ماده چې کوم ده هغه شوق ته، عشق ته. خو هغه جوهر چې کوم ده هغه حسن ده یا جمال ده، چې هغه ته جذبات او احساسات ته اپیل وکي، او هغه دومره شدت اختیار کی چې اکثر تا کوم هغه حسنات دي حسن یا جمال کوم جمالیات دي چې هغه تا چې دومره شدت پیدا کی چې هغه تا طلب ته مجبور کی، تا چې سچایي دومره راشي، تا چې خلوص دومره راشي، ته صحیح دومره وکي چې هغه تا طلب وجدت کوم وصول لذت ته یا حصول وصل ده چې هغه تا کې کمال ته ورسوي. نو دا مطلب دا چې طلب او خواهش دا فرق ده. بهلول صاحب دا رحمان بابا پاک لا دا خبره کیږي چې تصوف خو هغه نه څوک انکار نشي کولی چې تصوف خو هغه کې شته. او بله خبره کې چې هغه ډېر مجازي شعرونه هم ویلي دي. او یو بل مشهور شعر ده چې زه رحمان په سلل کو د عشق باندې لا د پاسه سور پیزوان او بله نته او نو دا یو شعر دی. او بله چې زه رحمان هغه په زړه نری کم هغه جنو چې املا ده دا ویښته په دود نری داسې شعر دی که نه. نو دې بارې کې ستا څه خیال دی چې دې کې هم د تصوف هغه علامات نښې نښانې شته او که نشته؟ داسې د منګل صاحب څرنګه تاسو عرض وکړو، ما دا تاسو ته مخکې دا عرض کړو چې تصوف د ادب ته خاص کار د شاعري ته دومره اصطلاحات او دومره وسعت ورکړی ده چې لکه رحمان صاحب فرمایي چې لویه ربه ما خو ته په خپلو قدرتونو منلی وې، خو تا سرور کائنات غوندې هستي نازل کړ او پاس د قرآن په نازل کړ، اوس خو تا نه منلو چې جواز دلیل نه سپاته. نو مطلب دا د تصوف په اصطلاح چې موږ هر شعر ته د هغه کوم ظاهري معنوي ته نه ګورو. لکه په قرآن چې داسې ډېر آیتونه دي چې هغه کته متا د مجاز مرسل باندې ترجمه نه وکړي، لکه الله فرمایي نه رب الله صراط مستقیم، بېشکه تا رب په صراط مستقیم باندې ده. اوس په ظاهر باندې خو الله نه وجود نه مبرد او ورزو نه مبرد، نو هغه په صراط مستقیم څرنګه ده؟ نو هغه چې کوم مجاز مرسل معنی ده هغه به ورنه اخلي کنه. نو دا شعر مطلب دا ده چې رحمان بابا په دغه صورت چې یو عام کسر ته وګوري نو هغه به یوې مجازي مشوکې ته وګوري، او که زه مطلب دا د ورته وګورو نو هغه به زه دغې په رنګ باندې تشریح وکړم. دا اوس مخکې بیان کو کنه چې زه رحمان په زړه نری کم هغه جنو چې املا ده د ویښته په دود نری. بالکل. اوس که ته په دې باندې وګورې نو زه به دغه ته هم په تصور نظر چې وګورم چې زه مطلب دا ده چې کوم دا دوه کیفیتونه د انسان د تصوف سالکیت په تربیت د نفس په دوه طریقو کېږي، یو بیم ده یو رجا ده. چې کوم نفسونه سرکشي د تزکیې صورت چې ده هغه په بیم باندې کېږي. نو دلته رحمان صاحب د بیم کیفیت د تربیت یو ته اشاره کړې ده چې زه مطلب دا ده رحمان صاحب د دغه خوف د دغه بیم کیفیت دوره پاگل کړم د خدای پاک خوف نه چې په دغه نری د صراط مستقیم موږ په صراط ورته وایي هغه په دې دنیا چې ده کنه چې په دې باندې ته مطلب دا کوم دا خواهشات رزیله دي چې دونه ته جان بچ کې او ته په دغه جهنم نه ترهون الجحیم نه تیر سي او مول یقین ته ورسېږي. او مطلب دا چې دارالسلام د رسایي لپاره دا دومره نری لار ده چې رحمان دغه تصور چې دا کوم بیم دا کوم خوف کیفیت د ما باندې د خپل رب خور ده نو هغه دومره باریکه لار ده دومره باریکه ده چې زه مطلب دغه بیم خوف دوره لیونه کړ دغه ته راوستل چې ما تربیت مطلب دا د بیم باندې وسو په خوف باندې وسو چې هغه د خدای پاک کوم جلال کوم جمال جذبه ده تجلی ده هغه ما په بیم حیثیت باندې چې دا لار ما لنډه کړه او دغه نری لارې باندې مطلب دا چې چېرته پولیس ولاتو توی اسلامي مذهبي هغه چې او دای پولیس ولات زندگی چې کوم ده په دې دنیا باندې منصره ده دارالسلام تر رسایي ده من الخلق سره الخلق سفر ده خدا دومره ګران سفر ده چې مطلب په قدم قدم باندې توړي دي قدم قدم باندې اغزي دي نو دغه نه جان بچ کونو د پاره رحمان صاحب دا فرمایي چې زه د
خوف باندې چې ما کوم تربیت کېده دغه ځل یې ونه کړم. دا بهلول صاحب خبرې خو ډېرې دي او تصوف لوی علم دی او لوی سمندر دی، نو دا که مونږ ټوله ورځ هم کښېنو نه خلاصېږي. خو د رحمان بابا یو شعر به زه ووایم، بس هغې باندې به تاسو خپله خبره راغونډه کړئ چې د هوس بلبل ویساره باندې نه کا، د هوس بلبل ویساره باندې نه کا، مفلس جامه ونه د خزانې. دومره ښکلی شعر دا د رحمان بابا چې دغه چې د کوم مخکې ما عرض وکړو چې کوم دا خزان د بیان کړه د بطور استعاره، دالته د نفي په حالت چې دا مثبت چې دا چې ما مطلب دا د کوم ریاضت کومې مجاهدې وکړې دغه چې ما کوم خپل وجود څه شی و هغه د خزان په تور باندې ما نه لاړل، نو چې زه بالکل هیڅ شی ما چې نه څه پاته کوم خواهش د دنیا و کوم خواهشات رزیله و ما نه ختم سو. اوس د هوس بلبل دومره ښکلی استعاره استعمال کړې ده چې د هوس بلبل خو چېرته وچ ډکایي نو بلبل خو په کې نه کېنېږي که نه، نو ما خپل مای مسکوب ری مغلوب په شکل کې مطلب دا د مای وجود نه درې کړې تینې وجود نه ما تین وجود چې دا د مسجود پاته سو، او زه مطلب دا ده چې هغه هوس بلبل ما وجود چې خزان چې کوم هجران کیفیتونه دي کوم ریاضتونه دي کوم خوف بیم رجا دغې ته ورسوم چې زه په مثال د خزانزه د بټ اصلا او خزانزه د بوټي چې هغه هوس بلبل وشتیاټو به نسی کولای په دا دومره ښایسته شعر ده د دغه د تصوف په لارې باندې چې مطلب دا د ما د دغه لارې چې کوم ریاضتونه وکړل ما دا وجود مطلب دا د خزان رسدک د دنیا خواهشات د دنیا نه ما هر څه وباسل، نو چې کوم هوس بلبل دا په دغه وجود کې اوس ټاټو به نسی کولای. د یو بل شعر دی بس بیا ختمو ته به یو کلام هم موږ سره شریکې په وصال منتبارو سره رحمانه، په وصال منتبارو سره رحمانه، په صدف کې دخل نوي د ګوهر بیا. واه ډېر ښکلی شعر، ډېر بې انتها ښایسته شعر ده. د مخکې ما عرض کړه دا دوه خبرې به وضاحت زه وکړم چې بیا دې کیسې زه ځکه چې تصوف طاهر صاحب یو شعر ده چې په دا دوه ورځو زمدون کې به څه وایم ډېر عمرونه دي په کار زما داستان ته. تصوف دوره دقیق او دوره باریک موضوع ده که نه چې په دغه باندې مطلب دا د ګنټو خبرې کېږي، خو بنیادي خبره مولا جعفر صادق علیه السلام فرمایي که نه چې تصوف روحانیت کمال معیار دا ده چې انسان چې دوه کیسې پیدا کړي، رضم به قضایي و تسلیم من به امره. زه د خپل چیښتن په قضا باندې راضي سو او د مخلوق بوج چې کوم ده دا په خپل ځان باندې واخلم. د عمراني معاشرې چې درې قسمه مخلوق اوسېږي، یو ته علما وایي، یو ته عرفا وایي، یو ته عشاق وایي. په کیسې باندې پوه سې علما د خوف او د طمع خبرې کوي، ثواب عذاب خبرې کوي، عرفا د بیم و رجا خبرې کوي، عشاق د وصل او فراق خبرې کوي. نو رحمان بابا چې کوم د وصل او فراق خبره کړې ده چې زه مطلب دا د په دغه وصل چې بیا خو چې ګورنه چې مال مطلب دا د هغه میلاو سي، نو صدف خو بیا چې اهمیت نسی پاته که نه چې کوم ګور پاته زه په دغه باندې مشکور یم چې ما ته مطلب دا د خپل وصل راکه. وصل نه مقصد زندگی موږ مطلب دا د مولا فرمایله چې خلق الموت والحیات لیبکم احسن عملا، حیات او ممات وصل او د هجر دوه کیفیتونه د ممات او حیات غوندې دي. نو مطلب دا چې کله انسان په زندگی حالت چې یو فقرا دا فرمایي چې دا زندگی چې کوم ده که نه دا د یو ممات یو صورت ده. مولا علی فرمایي الناسو نیام و اذا منتو فانتبهوا، دا خلق وده دي چې مړه سي بیدار بسي، موتو قبل ان تموتو چې ته مطلب دا د چمال مرسلانې تر وخت پورې مطلب دا د جانان وصل تا ته په لاس نه درځي، او مطلب دا د الله فرمایي فتمول مونته ان کنتم صادقین که ته رښتینی به د موت تمنا ولې نه کوي. موت تمنا ځکه نه کوي چې تا چې د کوم طلب جرأت تا چې کوم د وسن جوهر تا چې کوم څه پیدا کړی دي هغه وصال ته برابر نه یې، تا چې دا جرأت نشته ده. نو رحمان صاحب وایي چې ما باندې کله دا مطلب موتو قبل ان تموتو دا کیفیت تیر کړ او زه مطلب دا د یار سره وصل سلم، نو مطلب دا چې هغه وصل دا کیفیت په ما باندې دا احسان دومره زیات تا چې هغه اوس مطلب کوم هغه چلکه پاته ده صدف هغه مطلب دا د ماته اوس ضرورت نستی پاته. نو مطلب دا وصل او د مولا علی فرمایي چې الله رب زتانه په دې نه چې په دوزخ چې به زه خوف محسوسوم، خو زه به د تا هجر نه که برداشت. نو هغه وصل په ژوند مړ شه بیا د وصل تمنا که ژمدي تل د هجر غم نه واویلا که. نو مطلب دا ده چې د رحمان بابا په شاعري باندې دوره ډېر څه ویل کېدای سي، او یو مطلب دا تاسې زه داسې په موقع باندې خبرې شروع کړې چې قدرت ته وګوره موږ دا تا نه مخکې خبرې کولې او دا ما مخکې تاسو ته عرض وکړو تاسو خپل رحمان بابا باندې شرح لیکلې ده او ډېره زبردسته شرح مو لیکلې ده ما وویله، خو هغه ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې یو انسان باندې د بسط
او د قبض سالکیت چې دوه کیفیتونه خواروي که نه چې کله تا باندې بسط کیفیت خوري تسول کیفیت وایي نو هغه چې شتن تا ته چې کومه خبره کوي په تصوف باندې کوي یا په مذهب باندې کوي باندې کوم اقوال زرینی یا حدیث یا قرآن کومه تشریح نو چې تا بسط کیفیت قایمي نو هغه تا ذهن تخپل مخ نزول کوي لګي او کتا باندې قبض کیفیت قایمي نو هغه قادر کلامی له وجه خو په مطلب دا د خبرې وکي خو هغه چې هغه کوم کیفیت چې هغه سری قوتونه دي هغه مجتمع کیږي نه هغه چې کوم هغه تسلسل دا هغه نه قایم ساتي نو هغه بسط او قبض کیفیت په وجه باندې جند شیرو تشریح ته په داسې اندازو کې چې هغه تشریح بیا ته بل کوي لکه ډاکټر چراغ حمزه بابا ته لیکلي دي چې سرټیټي مې حال زده کړه چې سر نه و مینې بردا کړو دي چې لر نه و نو حمزه بابا ورته فرمایي چې دا کوم شعر ما په کوم وخت لیکلی و نو په هغه وخت باندې چې ما کوم کیفیت و زه اوس د خپل شعر باندې تشریح باندې بریف نه لرم چې هغه تا ته بیان کړم نو هغه کیفیت چې کله تا باندې د بسط چشتن نه خور سي نو وخت چې کله ته تشریح کوي نو هغه به په اصلي قوتو باندې کوي او کله به مطلب دا د ټوټل پوره کوي لکه څنګه د یو شی ظاهري معنی بیانوي ډیره مننه مروت صاحب بس یو کلام موږ سره شریک کا چې نو ما ته چا وته معلوم وي نو زه چې نو ما ته چا وته معلوم وي زه به نو موم خو ته برای نو وي معصیت میں تعارف شستا د مهر معصیت میں تعارف شستا د مهر په داسه ک مهربانه په معصوم وي دا مکان او زمان ما باندې آباد دي دا مکان او زمان ما باندې آباد دي تعامل نه په ادم نه په معصوم وي او کمرهم شم بیا بتاستای نه سوق کمرهم شم بیا بتاستای نه سوق د چې نو ما تعریف نام معلوم وي ډېر تغیر میں د عمل رد عمل دی تغیر میں د عمل رد عمل دی تاخير کې وی هغه چې اول کوم وي او کم او زیات مو په قسمت پورې منسوب کړ بے پروا ته تقسیم ول مقسوم وي او که خبر وا چې توبه باندې غولېږي غولولای به بالو لکه ماشوم وي ډېر ښه او دا څو شعرونه مخصوص شعرونه تصوف دا ز جنان لاله ډالۍ کوم ارشاد کیلو کال خدي خو وجد پکار دی حال پکار دی کیلو کال خدي خو وجد پکار دی حال پکار دی الکا سرا لکا د یار د پاک جمال پکار دی چې زه او ته یو شو خو زه او ته پاتې شي چې زه او ته یو شو خو زه او ته پاتې شي د اتصال لر تجرید د انفصال پکار دی وجوب موجود وجوب لرا امثال پکار دی د لا او ما د تنزیه او د تشبیه په مقام د لا او ما د تنزیه او د تشبیه په مقام وجوب موجود وجوب لرا امثال پکار دی او خیران وایي زوال دی د انسان د عقل مونږ له ونو ته د دې زوال کمال پکار دی او په شهادت کې د مشهود سي د موجود تعین په شهادت کې د موجود سي د مشهود تعین مشاهده ستاد د جمال ستاد د جلال پکار دی او راکړه دعوت ساکی مؤمن امجد نه ماتوم راکړه دعوت ساکی مؤمن امجد نه ماتوم سخو سبب مې د توبې د انفعال پکار دی او دا شعر د ما خواجه نصیر تراب ته ډالۍ ده چې د بې مثال ذات د صفات د تعارف د پاره د بې مثال ذات د صفات د تعارف د پاره شبیه د مثل الاعلی د امتثال پکار دی او فتنه‌ګرینه د جبلت د نقصان خبر دی فتنه‌ګرینه جبلت د نقصان خبر دی انسان فتنه ولې د مال او د منال پکار دی او د خوشحالي قحط ته روح ته وجه پاتې نشي د خوشحالي قحط ته روح ته وجه پاتې نشي زړګي غم د خپل سخی جانان سنبال پکار دی او زه د رجت قایل یم زکه خو وعدت خوخوم کلو شین ورجل الاصلي زه د رجت قایل یم زکه خو وعدت خوخوم وایزه تخوخ په کثرت تا جنجال پکار دی او مولایانو ډیر په معذرت سره چې الف لام میم چې پوټه شي ترې نه څه جوړیږي الف لام میم چې پوټه شي ترې نه څه جوړیږي مولا صاحب مونږ جواب د یو سوال پکار دی او قدر پکار دی ټول امت دا ثواب د رسول د ما سره سید ناستا شاه سنولی ته ډالۍ ده قدر پکار دی ټول امت دا ثواب د رسول خو اطاعت او اتباع د پاک آل پکار دی او افراط مغرور تفریط مجبور کړي هر انسان بالولا افراط مغرور تفریط مجبور کړي هر انسان بالولا سوا د عشق په هر یو کار کې اعتدال پکار ډېر اعلی ډېر ښه محمد اقبال بهلول مروت صاحب زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو رالی منګل کتاب کور ته او موږ په ډېرو ګټورو خبرو ونمنځلو
او یقینا چې داسې خبرې تاسو وکړلې هغه پټ رازونه مخکاره کړو چې د تصوف په هکله به ډېرو کمو خلکو ته معلوم شوي وي او هغه غوټې مو پرانستلې چې هغې غوټو باندې ډېر خلک ډېر د وخته نه ورپسې ګرځي چې یاره د دې څه مطلب دی او د دې څه مطلب دی. یقینا چې تاسو کم علم په دې لږه ناسته کې مونږ ته راکړو دا به انشاءالله زمونږ د پښتون د نوي نسل په ګټه تمامیږي او زمونږ دا هیله کیږي چې هغوی به دا مرقه ډېره په غور سره واوري او دې نه به ګټه حاصله کړي. بهلول صاحب که تاسو څه اخر کې پیغام ورکوئ نو بس مونږ خو منګل صاحب تاسو شکریه ادا کوو یو جهان مننه چې دا موقع مو مینوالو سره د ملاقات په لاس باندې راکړه او زمونږ پیغام خو زه همیشه دپاره په دا یو شعر کې اخیر ته ورکوم چې په دې دنیا کې خو نفرت یول نفرت پکار دی باقي له هر شي سره مینه محبت پکار دی. نو مطلب دا د تصوف د موږ کوم فکر ولایت پیغام دا ده چې هر هغه کیسه کوه چې جوړ په جوړیږي چې ملت په یو کېږي چې تفرقې نه او مطلب تعصب جوړیږي هغه کیسو نه به ځان ساتي. موږ پښتنو ماحول چې به مینه محبت پس راځي چې موږ مطلب تسلیمي ولایت د تصوف کوم هغه اقدار و هغه کوم د عمراني معاشرې چې په کښلې کېده موږ دا سوال کوو شاعرانو ته ادیبانو ته هغه خو د قام سترګې هغه د قام رهبران وي هغه د قوم جوړولو معماران وي چې هغه د داسې تخلیقي کلام کوي چې هغې چې د ژبې چې هغې چې د موږ ملت د یو کولو خبرې وي او یو واضح پیغام دا وي چې انسان ما په اخرنه شوه چې څه که هندو که عیسائی که مسلمان جوړ شوې منم د الله دمذاته که انسان جوړ شوې. ډېره مننه یو جهان مننه. بس د بهلول صاحب د ګټورو خبرو سره زه هم تاسو نه اجازت اخلم. د خدای په امان.